د همزه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 104مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 9 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده تباهی دا د هر هغه چا لپاره چې مخامخ خلکو ته د پیغور ورکولو او پسې شاده بده کولو په عادت اخته دي هغه چا چې مال جمع کړی دی او پشمار شمیرلی یې خیده هغه هنګيري چې د هغه مال به هغه ته د تل لپاره ژوند وبخي كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة هیڅ کله داسې نه ده چې دای ګمان کوي هغه به په ټوټه ټوټه کوونکي ځای یعنی دوزخ کې وغورځول شي او ته څه پوهیږې چې څه ده هغه ټوټه ټوټه کوونکی ځای نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة د الله ور خلم بکای شوی چې تر زړونو پورې برسیږي او سوځوي هغه به ور باندې په خورېدو سرپوخ کړای شي په داسې حال کې چې هغه به په لوړو ستنو کې ایثار کړای شوی وي